د واده په شپه د ښځې د بکارت پرده ونه شلېده یا نه وه او ژوند یې برباد شو. یو داسې واقعه، یو داسې ویډیو چې حقیقت لري او دغه ښځه خپله واقعه بیانوي چې د هغې څنګه ژوند برباد شو، خاوند ورسره څنګه بدسلوکي وکړله. دغه ښځه وایي چې په ډېر محبت او مینه باندې زموږ ترمنځ واده وشو. دغه واده هم داسې واده و چې دا د مینې واده و، یعنې دوی نږدې خپلوان و یا نږدې رشته دار و. نو دغه رشته هم په مینه محبت باندې شوې وه او د دې هلک او جینۍ خپل منځ کې ډېره مینه هم وه. خو چې کله د واده شپه شوله، د واده په شپه باندې چې میلمانه رخصت شول، عمومي طور باندې څنګه چې هلکان خپلې کوټې ته ځي، همدغسې دا هلک هم خپلې کوټې ته لاړو. ویل کېږي چې خپلې مېرمنې سره یې ښه ګپ شپ هم ولګولو. بیا د دغه ګپ شپ نه پس خاوند وغوښتل چې خپله دغه فریضه ترسره کړي. خو چې کله هغه کار شروع کړو، نو په دغه دوران کې هغه ته داسې محسوس شوه چې دا خو د وینې څاڅکي لا نه ډل. نو په هغې سره یې خپله ښځه وهلې ټکولې هم ده او هغې ته یې طلاق ورکړی دی. نو زندګي ورته برباده کړې ده. د هغې نه پس بیا چې کله دغه ښځه خپل کور ته په سبا باندې راغلې ده، نو یقینا چې په هغوی باندې خو کور او زندګي ورانه شوه، ځکه چې مور یې هم ډېره خفه وه، خپله دا جینۍ او پلار یې هم خفه و. نو قدرمنو دوستانو، دغه جینۍ بیا ویل کېږي چې بل چاته واده شوه، خو دغه جینۍ د کرکټر نه ډېره پاکه وه. دغه هلک چې کوم کار وکړو، یقینا چې دا کار د نه کولو، بالکل داسې کول نه و پکار، ځکه چې هېڅکله هم نه ده پکار چې یو انسان د یو چا د کرکټر په باره کې د هغه د دغسې عمل نه ځان خبر کړي یا نور څه وکړي. پکار ده چې د هغه د کورنۍ په باره کې معلومات وکړي، د هغې جینۍ کرکټر وګوري، او هلک ته هم پکار دی چې خپل ځان سم کړي، د پردو تورسرو قدر عزت وکړي. نو بیا به دا په داسې مسایلو کې نه راګیرېږي، نه به دا بیا بدکارو ښځو سره واده کوي، بلکې د ده دپاره به پاکې ښځې وي.